یو ورور پوښتنه کړې ده که یو څوک د خپل بیبي سره همبستري وکړي یعنې جماع وکړي او بیا په همدې حالت کې وده شي غسل د شپې ونه کړي او ټوله شپه جنابت کې آیا دا کار جایز دی که جایز نه دی؟ نو جواب دا دی چې دا کار بالکل جایز دی او څو پورې چې د فرض مانځه وخت نه راغلی نو غسل کول لازم نه دي. اگر که د نبي صلی الله علیه وسلم طریقه به دا وه چې هغه به کله دا نزدېکت کړو دواره به یې غسل کوو، بلکې موږ او تاسو به داسې ویو چې د دې باب کې 4 طریقې دي. اعلی طریقه دا ده کله چې انسان باندې جنابت واوړي او فورا دواره غسل وکړي، لکه دا عام عمل د نبي صلی الله علیه وسلم و. دویمه طریقه دا هم جایز ده چې انسان باندې جنابت راشي غسل پې واوړي او دس وکړي بیا وده شي. نبي صلی الله علیه وسلم به کله کله داسې عمل هم کوو. دا روایت هم مشکات کې شته، ابو داود کې هم شته. دریمه طریقه دا ده چې انسان باندې غسل واوړي او تیمم وکړي بیا هغې نه بعد وده شي، دا عمل هم جایز دی. څلورمه طریقه دا ده چې انسان باندې غسل واوړي په جنابت کې همداسې وده شي، نه غسل کوي نه اودس او نه تیمم، دا عمل هم جایز دی. اگر که دا عمل به بهتر نه وي، د هغه وجه دا ده یو روایت ته معلومیږي چې کله انسان مړ شي په همدې خوب کې او په حالت د جنابت کې نه بهترین ملایکې به یې جنازې ته نه راځي، نو دا یو د خیر نه محرومېدل دي، باقي دا عمل جایز دی. څو پورې چې فرضي مونځ نه راغلی نو جنابت نه غسل کول دا لازم نه دي. د سحر مانځه نه بعد یو ځل ابو هریره صاحب په جنابت کې و او په کوڅه کې په جنابت کې ګرځېده، د نبي علیه السلام سره مخامخ شو. نو ګوره د سهار مانځه نه بعد بل فرض مونځ نشته دی مګر ماسپښین مونځ وروسته رارسېږي. نو په دې منځ کې که یو انسان په جنابت کې ګرځي راګرځي نو هېڅ پروا نشته دی، غسل پرې لازمیږي. هله چې کله پرې فرضي مونځ راورسېږي بیا غسل کول لازم دی.